وما علينا إلا البلاغ المبين لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هیڅ خیر نشته د هغوی په ډیرو پټو مشورو کې مګر هغه څوک چې حکم وکړي د صدقې کولو یا د نیکۍ کولو یا د خلقو په منځ کې د اصلاح یعنی روغې کولو. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. او هر څوک چې دغه کارونه د الله د رضا لټولو لپاره وکړي نو زر ده چې هغه ته به موږ ډیر لوی اجر ورکړو. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. او هغه څوک چې له رسول سره مخالفت وکړي وروسته له دې نه چې هغه ته نیغه لار ښه څرګنده شوه ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. او د مؤمنانو له لارې نه غیر د بلې لارې تابع شي نو مونږ به دغه کس هغه څه ته ور وګرځوو چې دی ورته ورګرځېدلی دی او جهنم ته به داخل کړو او هغه د ورتلو بد ځای دی. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. بشک الله نه بخي دا چې له هغه سره شریک ونیول شي او بخي هغه ګناهونه چې له دې شرک نه کم دي د چا لپاره چې وغواړي او څوک چې له الله سره شریک ونیسي نو یقینا هغه ګمراه شو په ډېرې لرې ګمراهۍ سره. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. دوی له هغه الله نه غیر نه بلی مگر ښځې یعنی خزنومی بوتان او دوی نه بلی مگر سرکشه شیطان. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. الله پر هغه لعنت کړی دی او هغه شیطان وویل زه به خامخا لازمن ستا په بندگانو کې یو مقرره برخه راګیروم. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. او زه به خامخا لازمن هغوی ګمراه کوم او زه به خامخا لازمن هغوی په ارزوګانو کې اچوم او زه به خامخا لازمن هغوی ته حکم کوم بیا به یقینا هغوی د څاروو غوږونه څیروي. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. او زه به ضرور هغوی ته حکم کوم نو هغوی به ارومرو د الله په تخلیق کې تغییر یعنی بدلون راولي. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. او چا چې له الله نه غیر شیطان دوست ونیوه نو یقینا هغه تاوانی شو ښکاره تاوانی کېدل. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هغه شیطان دوی ته وعدې ورکوي او په ارزوګانو کې اچوي او شیطان دوی ته وعدې نه ورکوي مګر د دوکې او چلول. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. دغه خلق دی چې د دوی استوګنه جهنم دی او دوی به له هغه نه هیڅ خلاصې ونه مومي. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. او هغه کسان چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي ژر ده چې موږ به دوی داسې جنتونو ته داخل کړو چې د هغو له لاندې ولې بهیږي چې دوی به په هغو کې تل ترتلوي. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قیلا. دا د الله حق وعده ده او له الله نه په خبره کې څوک زیات رښتینی دی.
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. نستاسو په ارزوګانو سکیږي او نه د اهل کتابو په ارزوګانو، بلکې چا چې هم بد عمل وکړو هغه ته به دغه بد عمل بدله ورکولی شي او هغه به ونه مومي د ځان لپاره د الله نه غیر هیڅ کارساز او نه څوک مدد کوونکی. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. او چې چا هم د نیکو عمل وکړ نروي او که ښځه خو چې مومن وي نو دغه خلک به جنت ته داخلیږي او په دوی به د کجوري د زړي د داغ هومره ظلم هم نه کیږي. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. او د دین په لحاظ له هغه کس نه څوک زیات ښه دی چې خپل مخ یې الله ته تابع کړ او هغه نیکي کوونکی و او د ابراهیم د ملت تابع شو چې یوازې په حق پسې تلونکی و او الله ابراهیم لره خلیل نیولی دی. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. او خاص د الله لپاره دی هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي او الله هر شي لره ښه راګیرونکی دی. ويستفتونك في النساء او اے نبی دوی له تانه د ښځو په باره کې تپوس کوي. قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. ته ووایه الله تاسو ته د هغوی په باره کې فتوا درکوي او هغه حکم هم راغلی دی چې تاسو ته په کتاب کې تلاوت کولی شي د هغو یتیمو ښځو په باره کې چې تاسو هغوی ته د هغوی لپاره مقرر شوی مهر نه ورکوئ او له هغوی سره د نکاح کولو رغبت لرئ. والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. او د کمزورو ماشومانو په باره کې هم دا حکم دی او بل حکم دی په دې باره کې چې تاسو د یتیمانو لپاره په انصاف سره قایم اوسئ او تاسو چې څه نیکي کوئ بېشکه الله په هغې باندې ښه عالم دی. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. او کچری و ښځه له خپل خاوند نه د زیاتی یا مخ اړونې اندېښنه ولري نو په دې دواړو باندې هیڅ ګناه نشته چې په خپل منځ کې په څه شان هم روغه وکړي او روغه کول ډیر غوره دي. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. او نفسونه شومتیا ته حاضر کړی شوي دي او که تاسو نیکي وکړئ او پرهیزګاره شئ نو یقینا الله په هغو کارونو چې تاسو یې کوئ ښه خبردار دی. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. او تاسو به کله هم دا وس ونه لرئ چې د خپلو ښځو په منځ کې په هر لحاظ سره او د زړه په مینه کې انصاف وکړئ اگر که تاسو د دې هرس هم وکړئ. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. نو مکه کېږئ یوې ته پوره کږېدل چې تاسو هغه بله پرېږدئ په شان د ځوړندې کړی شوي او که تاسو صلح وکړئ او پرهیزګاره شئ
نو بېشکه الله له همیشه ډېر بخونکې بې حده مهربان دی. وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. او که دواړه یعنی ښځه او خاوند له یو بل نه بیل شي نو الله به هر یو په خپلې پراخۍ سره غني کاندي او الله له همیشه پراخۍ والا ښه حکمت والا دی. ولله ما في السماوات وما في الأرض. او خاص د الله لپاره دی هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هر هغه څه چې په ځمکه کې دي. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. او یقینا مونږ هغو کسانو ته کلک حکم کړی دی چې له تاسو نه مخکې ورته کتاب ورکړی شوی و او تاسو ته هم چې له الله نه ویریږئ. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. او که تاسو کفر وکړئ نو یقینا خاص د الله لپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي او الله له همیشه غني او ښه ستایل شوی دی. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. او خاص د الله لپاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي او الله ښه کافي دی کارساز. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. که هغه وغواړي تاسو به فنا کړي ای خلکو او نور خلک برابري او الله په دې باندې ښه قادر دی. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. څوک چې داسې دی چې د دنیا بدله غواړي نو له الله سره د دنیا او آخرت دواړو بدله ده او الله ښه اوریدونکی ښه لیدونکی دی. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی شی تاسو قایم اوسیدونکي په انصاف باندې گواهی کوونکي د الله لپاره اگر که دا گواهی ستاسو د خپلو ځانونو یا مور او پلار او نږدې خپلوانو په خلاف وي. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. که هغه کس مالدار وي یا غریب وي نو الله د دې دوانو ډیر خیر غوښتونکی دی. نو تاسو له حق نه د اوړېدلو لپاره د خواهشاتو پیروي مه کوئ او که تاسو جبې کږې کړئ یا مخ واړوئ نو یقینا الله په هغو کارونو چې تاسو یې کوئ ښه خبردار دی. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی تاسو پر الله ایمان راوړئ او د هغه پر رسول او پر هغه کتاب چې هغه په خپل رسول باندې نازل کړی دی او پر هغه کتابونو چې له دنه مخکې نازل کړي دي. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. او څوک چې په الله سره کافر شي او د هغه په ملائکو او د هغه په کتابونو او د هغه په رسولانو او د آخرت په ورځ نو یقینا هغه گمراه شو په ډېرې لرې گمراهۍ سره. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله
لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشک هغه کسان چې ایمان راوړ بیا دوی کافر شول، بیا ایمان راوړ بیا کافر شول، بیا دوی په کفر کې ښه مخ په وړاندې لاړل، نو الله کله هم داسې نه دی چې دوی ته بخښنه وکړي او نه داسې دی چې دوی به په نیغه لار روان کړي. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. منافقانو ته زیری ورکړه چې بېشکه د دوی لپاره ډیر دردونکی عذاب دی. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هغه کسان چې له مؤمنانو نه غیر کافران دوستان نیسي، آیا دوی د هغوی په خوا کې عزت لټوي؟ نو بېشکه عزت ټول د الله لپاره دی. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. او یقینا هغه الله پر تاسو باندې په کتاب کې دا حکم نازل کړی دی چې کله تاسو د الله آیاتونه واورئ چې په هغو سره کفر کیږي او په هغو پورې مسخري کیږي. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نو تاسو له هغوی یعنی کفر او استهزاء کوونکو سره مکینئ تر دې چې هغوی له دې نه سیوا په نورو خبرو کې مشغوله شي. انکم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بېشکه تاسو په دغه وخت کې د هغوی په شان یئ، بېشکه الله منافقانو او کافرانو ټولو لره په جهنم کې راجمع کوونکی دی. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. هغه منافقان چې ستاسو په باره کې انتظار کوي، نو که د الله له جانبه تاسو ته فتح حاصل شي دوی وایي آیا موږ له تاسو سره ملګري نه وو؟ وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة. او کچری د کافرانو لپاره صبر خوي بیا نو کافرو ته دوی وایي آیا موږ پر تاسو غالب شوي نه وو او آیا موږ له مؤمنانو نه تاسو بچ نه کړئ؟ نو الله بس تاسو په منځ کې د قیامت په ورځ فیصله کوي. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. او الله به کله هم د کافرانو لپاره په مؤمنانو باندې د غلبې څلار جوړ نه کړي. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. بېشکه منافقان له الله سره دوکه کوي او الله له دوی سره دوکه کوونکی دی، او کله چې دوی لمانځه ته پاسیږي نو سست کاهلان پاسیږي، خلقو ته ځانونه ښایي او الله نه یادوي مګر ډېر لږ. مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. دوی د دې کفر او اسلام په منځ کې زړه نازړه دي، نه سم د دوی په طرف دي او نه سم د هغوی په طرف دي، او هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي نو ته به کله هم د هغه لپاره سلار ونه مومې. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. اے هاغو کسانو چې ایمان راوړی دی له مؤمنانو نه غیر کافرانو لره دوستان منیسئ. آیا تاسو غواړئ چې د الله لپاره د خپل ځان په خلاف ښکاره دلیل ثابت کړئ؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا.
بېشکه منافقان د اور تر ټولو لاندنۍ طبقه کې دي او ته به کله هم د هغوی لپاره څوک مدد کوونکی ونه مومې إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما مگر هغه کسان چې توبه یې ویستله او د ځان اصلاح یې وکړه او په دین د الله یې منګولې کلکې ولګولې او خپل دین یې د الله لپاره خالص کړ نو دغه کسان به له مؤمنانو سره وي او ژر ده چې الله به مؤمنانو ته بیخي لوی اجر ورکړي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله تاسو ته په عذاب درکولو څه کوي که تاسو شکر وباسئ او ایمان راوړئ او الله له همیشه شکر قبلونکې ښه پوهه دی وما علينا